سلامونه ګرانو هیوادوالو. په دې کې هیڅ شک نشته چې ژوند د سختیو او د سهولتونو یا اسانتیاو مجموعه ده، د خفګانونو او خوشحالیو مجموعه ده، د بیکاریو او کار کولو مجموعه ده، او همدغسې ډېر مخالف شیونه په ژوند کې شته لکه تیاره او رڼا ده وغیره وغیره. د دې معنا دا ده چې تاسې به په ژوند کې له دې هر څه سره مخ کیږئ. یوازې په رڼا کې هم ژوند نشئ کولی او یوازې په تیاره کې هم نه پاتې کیږئ. په لحاظه کله چې په ژوند کې له ماتې سره مخ کیږئ مایوسه کیږئ به نه، ځکه هغه څرنګه چې تاسې په ژوند کې بریا ترلاسه کوئ همدغسې به له ماتې سره هم کله نه کله مخ کیږئ. ډېری خلک داسې دي چې یو ځلې یا دوه ځلې یا درې ځلې کله چې له ماتې سره مخ سي نو دوی دومره مات سي چې بیا بیرته د جګېدلو لپاره یوه هڅه هم نه کوي، ځان هم نه هڅوي، او بدبختانه ځینې خلک داسې وي چې شاوخوا یې داسې ملګري او دوستان هم نه وي چې دوی وهڅوي تر څو دوی بیرته په پښو ودرېږي، بیرته د هدف پر لور حرکت وکړي او بالاخره بریا ته ځانونه ورسوي. هغه بریا ته چې هغه د دوی امید او آرزو هیله ده، او هغه بریا چې هغه دوی خپل هدف ته نږدې کوي. ډېره مشهوره مقوله ده، وایي چې if you stay positive in a negative situation you win. یعنی که چیرې تاسې په منفي حالت کې مثبت پاتې سئ، مثبت فکر له ځان سره ولرئ او ډېر منفي حالت ته لاړ نه سئ نو تاسې بریالي یاستئ یا تاسې بریالي کیږئ. په لحاظه کوښښ باید وکړئ چې په ډېر سخت حالت کې خپله اول ځانونه په خپله وهڅوئ، بیا که شاوخوا مو ښه ملګري واوسېږي یا ستاسې کوم ملګری له ماتې سره مخ یي تاسې یې ملګري یاستئ، کوښښ وکړئ چې هغه وهڅوئ تر څو بیرته هغه خپل کار ته ادامه ورکړي او هدف ته د رسېدو لپاره ورسېږي. یعنی کله مو چې په ژوند کې هدف وټاکه هدف مه بدلوئ، هدف ته د رسېدو لارې چارې بدلې کړئ. که چیرې مثلا تاسې غواړئ چې پغمان ته لاړ شئ، تاسې کولی شئ چې پغمان ته د کوټه سنګي په لاره باندې هم لاړ شئ او د قرغې په لاره باندې هم لنډ ورتاو شئ. یعنی که چیرې په کوټه سنګي تاسې نه رسېږئ نو د خوشحال مینې په لارې نه رسېږئ، تاسې کولی شئ چې د قرغې لاره راخپله کړئ او بالاخره په هغه لاره باندې لاړ شئ، په اساني سره پغمان ته ورسېږئ. نو د دې معنا دا ده چې تاسې هدف پغمان ته رسېدل و او په یوه لاره کله چې تاسې نه رسېږئ په بله لاره باید ورسېږئ، خو هدف مو تغییر نه کړ یا بدل مو نه کړ، بالاخره هدف ته رسېږئ. په همدې شکل د ماتې په وخت کې ناامیده کیږئ مه، تاسې له ماتې څخه باید زده کړه وکړئ او په دې باید پوه شئ چې هغه کومه لاره چې تاسې هدف ته د رسېدو لپاره ټاکلې وه یا په هغه کې تاسې ځینو اړتیاو ته چې ضرورت درلود یا ځینو شیانو ته مو چې اړتیا درلودله هغه مو نه درلودل تر څو سم هدف ته ورسېږئ یا په اسانه هدف ته ورسېږئ، او یا هم تاسې دغه کومه لاره چې هدف ته د رسېدو لپاره انتخاب کړې وه په هغه کې مشکلات یا ستونزې وې او لاره مو غلطه انتخاب کړې وه، په دې لاره نه سوی رسېدلی. په لحاظه کوښښ باید وشي چې هدف ته د رسېدو لاره بدله کړئ، ولې هدف مو همغه هدف واوسېږي او ورته ورسېږئ. ستاسو ټولې د بریاو په هیله ده چې پیغام مو خوښ سوی وي او تر دوستانو پورې هم ورسوئ. تل مثبت واوسېږئ، ځان وهڅوئ، تر ټولو ښه هڅونکی ستاسو خپل ځان دی. سیلف موټیویشن یا د ځان هڅونه دا تر ټولو زیات قدرت درکوونکی او هڅونکی شی دی چې تاسې هڅولی سي، تاسې بیرته په پښو درولی سي، ځکه بدبختانه په دې دنیا کې اوس داسې ډېر کم خلک پیدا کیږي چې هغه دې راوچت سي او نور خلک دې وهڅوي. په لحاظه کوښښ باید وکړئ چې تل خپل ځانونه په خپله وهڅوئ. هدف مو معلوم ده، د ورتګ لارې مختلفې دي، که په یوه لاره نسو په بله لاره کوښښ وکړئ، که په بله لاره نسو په بله لاره کوښښ وکړئ، خو داسې ماتې مه منئ چې د ټول عمر لپاره مات سئ او له هر څه له لاسو او پښو څخه ولوېږئ. بریالي اوسئ، خوشحالي مو غواړم، په ژوند کې ارامه او سوکاله اوسئ. مننه.